د سیفیک پروژه د پاکستان او د چینایانو تر مابین یو ستراتیژیکه پروژه ده. په دې کې د افغانستان ورګډېدل دا په ټوله معنا باندې د یو مثبت تعامل ده او کله چې افغانستان په دې کې ورګډېږي او دا ګډېدل په یو نوع باندې مشروط سوي په دې باندې اوس باید د سیفیک د پروژې مخنیونه د بلوچستان له خوا نه د پاکستان په خاوره کې منع سي. هغه مخنیونه چې په بار باندې دی ویله طرفه ننګول سوی ده بلکې په ټوله کې د سیفیک او یا هم د چینایانو د سرمایه گذارۍ سلسله له 50 میلیارډ ډالرو نه په پاکستان کې اوړي. خو د دې په وړاندې باندې معنی نه د پاکستان ملت ته او نه د افغانستان سیاست او ملت دواړه نه دي. په دې کې غربي او خصوصا د امریکایانو لاس دی چې سیفیک باید محدود کړي ځکه دا د مستقیما ضربه ده. تر هغه وخت اجازه ورکړل سوې وه تر څو چې 50 میلیارډ نه په دې کې سرمایه ګذاري واوړي او دا د لویو سیاستونو رقابت ده.